السلام علیکم ورحمت الله. درنو دوستانو، زموږ د نن ورځ درس دی د سیل ادرس یا سیل ریفرنس. د سیل ادرسونه یا ریفرنسونه د سیلونو د پیژندګلوۍ لپاره استعمالیږي. دوستانو په شیټ کې چې کله موږ کار کوو یا په ایکسل شیټ کې دننه په شیټ کې چې دا کوم وړې حجرې یا وړې خانې ښکاري د سیل وي. دوستانو هر سیل خپل یو خاص ادرس لري چې په محاسباتو کې او ادرسونو کې د همدې خاص ادرس څخه استفاده کیږي. دوستانو اکسل دوه قسمه ادرسونه موږ ته وړاندې کوي دوستانو، چې یو نسبي ادرسونه دي یا ریلیټیو ریفرنس او دویم مطلق ادرسونه یا ابسولوټ ریفرنس په نامه یادېږي. راځئ اول نسبي ادرسونه څه شی دي او د څه لپاره استفاده کیږي دا بحث کوو. دوستانو تشریح کوي نسبي ادرسونه یا ریلیټیو ریفرنس اکسل په عادي ډول په سیلونو کې د نسبي ادرسونو څخه استفاده کوي. یعنې کله چې موږ په عادي ډول خپل فرموله یا فنکشن یې کاروو نو یا ادرسونو څخه استفاده کوو نو هغه ریلیټیو ریفرنس دی بای ډیفالت یا بای نارمل چې ورته ویل کېږي یا په عادي ډول. په عمومي ډول دوستانو دواړه ادرسونه د فرمولونو په استعمال کې ډېر مهم رول لري. نسبي ادرسونه د فرمول په استعمال کې خپل قیمتونه د رو او کالم په مطابق باندې تغییروي. دا په دې معنی چې په هر رو کې ولاړ یو یا په هر رو کې موږ کار کوو نو د هماغه رو او کالم ادرس راخلي دوستانو او خپل محاسبه په بنیاد د هماغه رو او کالم ادرس باندې سرته رسوي. کله چې موږ یو فرمول په اکسل کې تطبیقوو نو زموږ د استعمال لپاره د نسبي ادرسونو کارول ډېر اسانتیاوې برابروي. راځئ چې دوستانو همدغه په عملي مثال کې وګورو. دوستانو دا زما یو لیست یا جدول دی یا ټیبل دی. په دې کې ما سره مختلف کسان دي چې هر یو کس مقابل کې د هغې دا پیسې یا اماونټونه لیکل شوي دي چې دا پر ډیم د یو قسم تشویقي پیسې دي او ټریفل کاست د یو کس سفریه ده دوستانو چې هغه چېرته ځي او د سفر مقابل کې هغې ته پیسې ورکول کېږي. زه غواړم د هر یو شخص د پر ډیم او ټریفل کاست دا جمع چې دلته ولیکل شي. نو موږ اول راځو د فنکشن څخه استفاده کوو. دوستانو فنکشن مخکې د چې فنکشن ووایو د هغې لپاره دغه ریفرنسونه یا ادرسونه ډېر ضرور ځکه چې موږ په خپل فارمولیو کې او په فنکشنونو کې د ادرسونو څخه استفاده کوو. راځو دوستانو اول د سم فنکشن چې دا د جمع لپاره استعمالیږي یا د عددونو جمع لپاره دغه دواړه سیلونه سره جمع کوم نو دا 3002 شو. دوستانو که چېرې تاسو دې باندې کلیک کړئ د E2 او F2 چې E2 دا دغه سیل دی دوستانو او F2 دا دغه سیل شو دوستانو چې F د کالم نمایندګي کوي او 2 د رو نمایندګي کوي. دوستانو دا شو ادرسونه چې څنګه یو سیل ادرسونه لري او د په جمع کولو کې د هغې ادرسونو څخه موږ استفاده کوو. دوستانو چې کله انټر کوم د دې قیمت راځي نو اوس زه غواړم زه اوس نشم کولی چې دا خو زما ډېر وخت نیسي چې زه هر یو ته دوستانو همدغه فرموله په اپلای کړم او زه هر یو سیل ته چې غواړم دا جمع کړم زه هغې د سم فرموله یا فنکشن وکاروم. دوستانو نو لنډ زه په همدې سیل باندې درېږم په کوم باندې چې فنکشن تطبیق شوی دی نو دا هلته د کله د موز علامه تغییر شروع یا بدل شو نو همدې باندې د موز چپ بټن نیسم او تر لاندې پورې دا راکش کوم. دوستانو کله دا راکش په اتومات ډول ټول مقابل عددونه یو د بل سره چې شو دوستانو جمع شول لکه دا د دې دواړه مجموعه دا شوله د دې دواړه مجموعه دا شوله چې همدغې ته دوستانو ریلیټیو ریفرنس ویل کېږي. ریلیټیو په دې معنی چې هر یو کوم سیلونه چې موږ جمع کړي دي د هماغه رو او کالم په مطابق باندې څه شي جمع شوي دي. دوستانو یعنې ریلیټیو په دې معنی چې د هماغه کالم مربوطه او هماغه رو مربوطه کوم قیمتونه چې دي هماغې راخیستي دي. ریلیټیو معنی مربوط یا چې شي پورې یو شی اړه لري چې د هماغې کالم او رو مربوط عددونه راواخیسته موږ ته جمع کړه. که هر یو کې تاسو ګورئ دوستانو چې هماغه رو او هماغه کالمونو موږ ته مجموعه عددونه چې شي کړل په دلته جمع کړل. خو په ابسولوټ ریفرنس کې بیا داسې نه کېږي دوستانو چې هغه انشاءالله په بل ویډیو کې به تاسو وګورئ. دا دوستانو د ریلیټیو ریفرنس یا ادرسونو کاروي ده دوستانو.